السلام علیکم ملګرو. مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې کړې دي. مولانا صاحب یو پارټي مې سپورټ کوم او یو پارټي سره مې مینه نشته ده او په زړه باندې خو د ږیره تکه سپینه ده، په ږیره کې یو ویښته هم تور نشته دی، یو پله د هلک ولاړ وي بل پله د نجلۍ ولاړه وي. نو صاحبانو هسې یو نوم مې بدنام کړو، په نمن یو څه یو داغ لګولی. تاسو دا ویډیو ګورئ مخکې ملګرو سره لازمي شیر کې راځي. زما د الله په ذات قسمي که په دې پارټۍ کې مې یوه پارټۍ خوښوي او یا یې سړی یم او یا پې خوشحالېږم. د دنیا پارټۍ دي، د چا به خوښي د چا به نه خوښي، زما بلکل نه دي خوښي. خو ما ته په یو سړي افسوس راځي، سپینه ږیره چې په ټوله ږیره کې تور ویښته نشته، زیړ پټکې تړلې، د ټول عمر یو طرف ته یو وړوکی هلک ولاړي، خلکو ته اجړا وایي، او بل طرف ته یو وړه جنۍ ولاړه. د همزول هم په دې سیاست کې نشته. ګورئ خلک د لباس سره چلیږي، ستا د جامې پکې څوک دی و مولانا صاحب؟ زه چې دا څه ویم دا یې په دې وجه ویم چې مولانا صاحب زما او ستا نوم یو دی، زما په دې نوم باندې داغ لګي. زما او ستا جامه یوه ده، جامه هم بدنامه شو. زما او ستا مدرسه یوه وه، زموږ مدرسه بدنامي. چې د پردی نامحرمه جنۍ سره ته کله غوږ نږدې کې، کله پې لاس اچې او کله ته داسې مخکې روانې لکه ستا خپله نکاح خپلې ښځه چې نو دین به نه بدنامیږي. خلک وایي ځوانه طبقه سیکولر شوه، الحاد ته لاړه، د دین نه زړه تورېږي، ملا لګیا دی، ملا د خلکو زړه د دین نه توری. خلکو سره پوښتنه پیدا شوې ده چې مولانا صاحب دا فلانکۍ بیبي ستا څه ده؟ یو ورځ نه شوه، دوه ورځې نه شوې، درې ورځې نه شوې، ځوان وي پکې سپین ږیری شوې، د ګور په غاړه ودرېدلې او نن هم د پردو جنکو نه قلار نه شو. که ته ډېر وایې چې زما په زړه کې زما زړه داسې نه دی، ستا زړه عوامو ته نه دی معلوم، زړه معامله خو دې د الله سره. په اسلام کې نه زما دپاره، نه د شیخ صاحب دپاره، نه د ملا دپاره، نه د مولانا دپاره، نه د مفتي دپاره، د هیڅ چا دپاره د پردیو زنانو سره مجلسونه لاسونه لګول، په یو سټیج کې ناستل، په یو کرسۍ کې ناستل، د هغې په غاړه لاس اچول، د هغې لاس د دې په غاړه راتلل، دا حرام دي، ناروا دي. مدرسې ډېرې بدنامې شو، ډېرې زیاتې د خلکو ته زړه تور شو. شپه ورځ د عوام لګیا دي په دې فیسبوکونو کې ملا پسې کنځلې کوي. ملا ځان په خپله کنځي، خو د وچو د غمه لامده مو سوځېدل. هغه ښه مولیان هم خلکو سپک کړل چې ملا دې ته وایي، د ملا به دې ته ویلی کېږي. محمد رسول الله علیه السلام د زمانې نبی دی، ته څومره نیک عملي یادې دا ټوله په رسول الله علیه السلام کې وه. ته د دنیا تقوا څومره یادې دا ټوله په هغه کې وه.